اوکې ښه جي نیویارک اوپن ماډل نمبر 2 په ماډل نمبر 1 کې موږ بحث وکړو پر ICT سیلور بولیټ باندې غالبا موږ پر هغه چپټر کې ښه تفصیلا ولاړو نه ځکه مایکل سرسرکي خبرې کړې وې نو موږ هم هغه کوم موضوعات چې په کار و پر هغه باندې مو تفصیلا بحث ورته وکړو خو بیا هم د هغه ټایم البته د هغه چپټر حوالې سره نن غواړم چې پر هغه موضوع یو ځل بیا درته کلیر کړم او د هغه کلیر کولو سره سره وروسته تا ته دغه ماډل هم کلیر کړم چې ته څنګه نیوز ټریډ کوې دا خبره ما تاسو وختي هم کړې وه او د هغې سره ستاسو ډېر ملګري هم دا خواهش کوي چې د نیوز د ټریډ کولو ماډل موږ ته زده کړه نو نن مې وغوښتل چې هغه ماډل هم ورسره یو ځای کړم صحیح ده چې ته څنګه نیوز ټریډ کولی شې ټایم اینډ د پرایس ماډل نن هغه موضوع ته هم ګرځو پاتې شو په تېرني چپټر باندې هم لږ رڼا اچوو پر ICT سیلور بولیټ باندې صحیح شوله ټایم اینډ د پرایس ماډل او دا خبرې چې زه کوم دا ټوله د مایکل خبر دي صرف زه په پښتو کې درته تشریح کوم صحیح ده جي ICT پاور اف 3 ته به ICT پاور اف 3 حتما پیژنې په ICT پاور اف 3 کې زموږ سره داسې کېږي چې مارکیټ زموږ سره کوي اکامولیشن منیپولیشن اینډ ډسټریبیوشن په اکامولیشن کې مارکیټ زموږ سره په یو سپیسیفیکلی رینج کې اخته یعنی بای سایډ لیکویډیټي او سیل سایډ لیکویډیټي جوړوي د خبرې مدل ته ځکه په پښتو خلاصا لیکلي دي چې په تاسو کې داسې په تاسو کې ځینو ملګرو دا خواهش کوي چې دغه PDF موږ ته سینډ کړه نو ما وغوښتل چې دلته په دا PDF کې هم خلاصه خبرې ولیکم ځکه که چیرې یو ملګري ته زما دغه ویډیو ورته میلاو نه شي پر یوټیوب باندې یا هغه لاسرسی ورته ونه لري که چیرې دغه PDF وګوري هم دغه به ښه تفصیلا سر په خلاصېږي چې اصلا د دې معنا څه شي ده یا د دغه لیکچر معنا څه شي ده په مفهوم باندې بیا پوه شي بیا له ویډیو ماسې وه او که چیرې ویډیو وګوري خو بیا به ښه ورته کلیر شي نو ما هم د هغې حوالې سره د خبرې په دغه PDF کې ښه کلیر لیکلی دی صحیح نو موږ ویلي چې په ICT پاور اف 3 کې زموږ سره کېږي اکامولیشن منیپولیشن اینډ ډسټریبیوشن په اکامولیشن کې مارکیټ داسې کوي چې په یو رینج کې اخته وي یعنی بای سایډ او سیل سایډ لیکویډیټي جوړوي صحیح څنګه جوړوي دلته به یو رڼا پر واچوو مارکیټ زموږ سره په یو داسې رینج کې اخته وي بای سایډ او سیل سایډ لیکویډیټي جوړوي دې ته موږ څه شي وایو اکامولیشن اوس د اکامولیشن نه بعد زموږ سره کېږي منیپولیشن او دا کېږي زموږ سره یو سپیسیفیکلی یو فیډي ارې ته اکامولیشن نه بعد زموږ سره کېږي منیپولیشن او دا کېږي یو فیډي ارې ته د هغه نه بعد کېږي ډسټریبیوشن اکامولیشن د اکامولیشن څخه وروسته زموږ سره کېږي منیپولیشن او د منیپولیشن څخه وروسته کېږي ډسټریبیوشن دا خبرې زه ځکه دلته بیا دوباره تا ته کوم چې موږ لږ څه وروسته دې خبرو ته راګرځو صحیح ده اکامولیشن منیپولیشن اینډ ډسټریبیوشن صحیح ده جي اوکې ښه مارکیټ پروټیکشن ټایمز د مارکیټ پروټیکشن ټایمز نه زما مطلب دی منیپولیشن او دا سمارټ منی ځکه کوي چې نور خلک وساو کړي او دی اپوزیټ ډایرکشن ته روان سي څنګه مارکیټ په یو اکامولیشن کې لګیا دی د هغه څخه وروسته مارکیټ زموږ سره کېږي منیپولیشن کله چې منیپولیشن وسو په تاسو کې ځینې داسې ملګري راځي چې هغوی اوس مطلب مارکیټ موږ سره کله چې اکامولیشن وکړي د اکامولیشن څخه مارکیټ ځي بای سایډ ته په تاسو کې داسې ملګري فکر کوي چې مارکیټ موږ سره نور ځي د بای سایډ خواته هغوی خپل پوزیشنونه د بای طرف ته اوپن کوي مارکیټ دوباره بیرته لاندې راځي او هغه د دوی سټاپونه ورته هیټ کوي مارکیټ بیرته سیل سایډ خواته راځي ډسټریبیوشن کې سي ځینې منیپولیشن موږ سره په جلا ټایم کې کېږي چې هغه اوس درته ښایم یعنې د ټایم په وختونو کې کېږي زموږ سره منیپولیشن هغه وختونه یې اوس درته تشریح کوم د ټایم حوالې سره اولنی ټایم دی زموږ سره د میډ نایټ اوپن نیولې تر 2 بجو پورې د نیویارک د خبرې چې زه درته کوم او دغه ټایمونه چې درته ښایم دا زه د نیویارک د ټایم حوالې سره درته ښایم لازما خبره ده چې ستا په ټریډینګ ویو کې د UTC-4 نیویارک حتما وي
اوس ګرمي ده نو باید چې UTC -4 وي. که چېرته دا ویډیو په ژمي کې ګورې نو بیا به ستا سره وي UTC -5 نیویارک. صحیح. زموږ سره بیا څه کېږي د میډ نایټ اوفن نیولې تر 2 بجو پورې منیپولیشن کېږي. د دې نه بعد بل منیپولیشن موږ سره کېږي هغه د 1 بجې نیویارک. او دریم منیپولیشن موږ سره کېږي 11:30 بجې لندن کلوز. صحیح ده چې لندن اوفن ماډل په دې کې اوس راځو نیوز ته هم خبره درېږي چې ته د لندن په ټایم کې څنګه نیوز ټریډ کولی سې. نیوز موږ سره ډېر وخت په 8:30 بجې باندې راځي. یو دفعه موږ غونډه شي هغه فکر کوم 10:30 بجې راځي د نیویارک د ټایم حوالې سره. او پاتې څو نور ټایمونه چې راځي که وینو لکه CPI PMI هغه زموږ سره راځي پر 8:30 بجې نیویارک. دغه ماډل زموږ سره په پاور اف 3 باندې کېږي. لکه څه رقم چې پاور اف 3 ما مخکې درته تشریح کړي اکامولیشن منیپولیشن اینډ ډسټریبیوشن. نو ته د لندن اوفن ماډل یا د نیوز چې ته ټریډ کوې ته به په دا به په اکامولیشن منیپولیشن اینډ ډسټریبیوشن باندې ته ټریډ کوې. هغه چې څه رقم ټریډ کوو راځو اوس درته ښایم. صحیح. کنفیوز کېږم. مهم معلومات به د ویډیو په پای کې ځکه اوس دلته هغه سرسره کې خبرې کوم. صحیح ده چې اوس راځو یو ځل ټایم درته تشریح کوم. د 14 بجو نه نیولې تر 20 بجو پورې دا زموږ سره دی CBDR ټایم. ځکه مهم دی چې ته وختونه وپېژنې د هغې سره سره سیشن وپېژنې. ټایمونه موږ د فور یوټیوب باندې په اولنۍ ویډیو کې درته تشریح کړي دي خو یو ځل بیا هم درته تشریح کوم چې ته بیا هم ښه پوه شې ځکه کوم څه ته چې ضرورت وي هغه باید ښه کلیر شي. د 14 بجو نه نیولې تر 20 بجو پورې دا زموږ سره دی CBDR نیویارک ښایم. د افغانستان یا د پاکستان ټایم نه د نیویارک ټایم درته ښایم. بیا د 22 نه واخل تر میډ نایټ اوفن پورې دا زموږ سره دی ایشین رینج د اسیا رینج. صحیح. بیا د میډ نایټ اوفن نه واخل تر 2 پورې دا زموږ سره دی د لندن رینج. صحیح. د 2 نه واخله بیا تر 5 پورې دا دی لندن کلوز. بیا د 5 نه واخله تر 2 پورې دا زموږ سره دی د لندن لنچ ټایم. که ته دغه ټایمونه نه پېژنې نو تا ته پکار ده چې ته د ځان سره یو نوټ بوک یا کتابچه ولرې او دغه ټایمونه د ځان سره نوټ کړې. او که چیرې پېژنې نو بیا ضرورت یې نشته. د 2 نه واخله تر 10 پورې دا زموږ سره دی نیویارک کلزون. او د 10 نه واخله بیا تر 12 پورې دا زموږ سره دی د لندن کلوز کلزون دی. ښه. لندن اوفن ماډل ته به په دې ماډل کې کار کوي په لندن لنچ ټایم کې. لندن لنچ ټایم زموږ سره څه ټایم وي د 5 نه واخله تر 2 بجو پورې دا زموږ سره څه شی دی د لندن لنچ ټایم. چې ته په نیوز هم د دې ټایم حوالې سره ټریډ کوې چې څه رقم یې ټریډ کوې هغه راځو درته تشریح کوم. ښه. په لندن لنچ ټایم کې زموږ سره مارکیټ یا کنسولیډیشن کوي یا ریورسل کوي یا ریټریسمنټ کوي. صحیح ده. اوس په دې لندن لنچ ټایم کې زموږ سره کنسولیډیشن پکار دی. کنسولیډیشن یا اکامولیشن او کنسولیډیشن سیم یو شی دی فرق نه کوي. صرف د پاور اف 3 د لحاظ څخه زموږ سره دی اکامولیشن څوک ورته اکامولیشن یا ورته کنسولیډیشن وایي. صحیح. که چیرې مارکیټ د 5 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې زموږ سره کنسولیډیشن وکړي بیا زموږ سره په دې ماډل باندې کار کېږي. او که چیرې کنسولیډیشن ونه سو بیا دا ماډل کار نه کوي. څنګه که د 5 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې مارکیټ زموږ سره یو په یو رینج حالات کې قرار ولري. مارکیټ د بای سایډ او سیل سایډ لیکویډیټي راجمع کوي. ته به دا ماډل ټریډ کوې. که چیرې مارکیټ زموږ سره په کنسولیډیشن کې قرار نه درلودی ته به دا ماډل نه ټریډ کوې بیا به پر بل ماډل باندې کار کوي. که دې زه وکنو نو بیا سایډ ته ځه. صحیح ده. او یوه بله مهمه خبره ته به چارټ په څو ټایم کې هغه راځو وروسته ښه ځکه موږ ته معلومه ده چې د کنسولیډیشن نه بعد کېږي منیپولیشن او مارکیټ موږ سره کوي فیک موف. کنسولیډیشن د کنسولیډیشن څخه مارکیټ وروسته کوي منیپولیشن. تاسو کې ځینې داسې ملګري شته چې یا داسې کسانان شته چې هغوی د کنسولیډیشن نه وروسته چې کله منیپولیشن وشي هغوی ډایرکټ اوس مثلا مارکیټ په کنسولیډیشن حالات کې قرار لري
او د هغه څخه وروسته مارکیټ ځي سیل سایډ خواته ځکه منیفلیشن کې د سیل سایډ لیکویډیټي راټولوي. په تاسو کې ځینې داسې کسان شته چې هغوی د سیل انټرین وکړي ځکه هغوی داسې فکر کوي چې مارکیټ نور لاندې راځي. کله چې مارکیټ منیفلیشن وکړي دوی د سیل انټرین اوپن کوي، مارکیټ دوباره بیرته راځي په اپوزیټ ډایرکشن کې ځي او د دې سټاپونه هیټ کوي. صحیح؟ او ته به داسې نه کوې ځکه ته آی سی ټي ټریډر یې، سمارټ مني ټریډر یې، ته به د سمارټ مني حرکتونه نیسې ځکه ته چې تر 2 بجو نه وروسته تا ته فیک موک درکړي بیا تا ته د ډسټریبیوشن لاره سمه شول ځکه ډسټریبیوشن بیا په اپوزیټ ډایرکشن کې کېږي لکه څرنګه چې مخکې ما تاته وویل چې مارکیټ ته کنسولیډیشن بعد چې کله منیفلیشن وکړي د منیفلیشن نه وروسته دی کې ډسټریبیوشن چې په اپوزیټ ډایرکشن کې ځي. د منیفلیشن کسانو چې کله د یو سایډ انټرین کړی وي مثلا د بای یا د سیل ده مارکیټ بیرته ځي د هغوی په خلاف باندې او د دوی سټاپونه راټولوي. ته به په ډسټریبیوشن کې د مارکیټ سره یو ځای کېږي. د چې څنګه راځو مخکې راځو اوس درته تشریح کوم. اوس به ته دا منیفلیشن ته ګورې چې دا یو سپیسیفیکلی فیډ ایریا ته سوی دی او که نه او ساټ راوند لیکویډیټي اپوزیټ سایډ ته ده او که یا. کله چې مارکیټ منیفلیشن وکړي بیا به ته دا منیفلیشن ګورې یو فیډ ایریا ته چې آیا دا یو فیډ ایریا ته سوی دی که نه دی سوی او ساټ راوند لیکویډیټي اپوزیټ سایډ ته ده او که نه ده. لازماً خبره ده چې ته دغه خبرې د ځان سره نوټ کړې ځکه که نوټ نه کړې یا به دا لیکچر یو ځل بیا هم ګورې یا هغه چا رقم کوي خو لازماً پکار ده چې دا خبره د ځان سره نوټ کړې ځکه بهترینه خبره ده صحیح چې درڅخه هېرې نه شي. بیا به ته د کنسولیډیشن رینج ځان ته مارک کړې په سټنډرډ ډیویشن باندې په 5 منټ ټایم فریم کې. د 5 منټ ټایم فریم نه علاوه لوړ یا کم ټایم فریم ته نه استفاده کوي. دغسې د مارکیټ د روان دپاره کې چیرته ګوره بهترینه خبره ده وګوره او باید چې وګورې خو نور د ټریډ د نیولو په وخت کې به ته د 5 منټ ټایم فریم اوپن کوې. صحیح؟ چې مارکیټ کله اول سټنډرډ ډیویشن سایډ ته اوسي ته به اپوزیټ ټارګیټ کوې ټو سټنډرډ ډیویشن. کله چې مارکیټ اول سټنډرډ ډیویشن سایډ ته اوسي ته به اپوزیټ سایډ ټارګیټ کوې ټو سټنډرډ ډیویشن. وایي چې څنګه راځو درته تشریح کوم. دا زموږ سره دی د سټنډرډ ډیویشن سټینګ دا سټینګ دی او د هغه سره سره دا زموږ سره دی سټنډرډ ډیویشن. کله چې مارکیټ اول سټنډرډ ډیویشن ته اوسو لازماً خبره ته به ټارګیټ کوې ټو سټنډرډ ډیویشن. کله چې مارکیټ ټو سټنډرډ ډیویشن ته اوسو ته به ټارګیټ کوې 3 سټنډرډ ډیویشن. صحیح ده چې ښه راځو دلته زموږ سره د یورو 5 منټ چارټ اوپن دی. یورو 5 منټ چارټ اوپن دی. مارکیټ داسې سوی دی چې په دې ناحیه کې څه شوی دی په یو سپیسیفیکلی رینج کې لګیا دی. زموږ سره چې شو کنسولیډیشن یا اکامولیشن. د اکامولیشن مارکیټ څه کوي اکامولیشن وروسته مارکیټ څه کوي منیفلیشن موږ ویل چې دی باید څه وکړي یو سپیسیفیکلی فیډ ایریا ته وکړي فیډ ایریا ته. کله چې مارکیټ فیډ ایریا ته ټریپ وکړي د فیډ ایریا څخه وروسته به موږ دا خبره کړې وه چې ته چې کله اپوزیټ سایډ ټارګیټ کوې اپوزیټ سایډ چې ته ټارګیټ کوې سټارټ راوند لیکویډیټي باید د هغې خواته پرته وي. آیا سټارټ راوند لیکویډیټي هغې خواته شته که نه شته؟ صحیح. کله چې مارکیټ فیډ ایریا ته ټریپ وکړي 5 منټ چارټ اوپن دی. د هغه څخه به وروسته ده ګوره د 1 سټنډرډ ډیویشن 2 سټنډرډ ډیویشن مارکیټ راغلی دی ته ته دا هم ټارګیټ کولی شي تر 4 سټنډرډ ډیویشن پورې راغلی و دلته په چارټ کې نه شو شوی. صحیح ده. مارکیټ چې کله اول سټنډرډ ډیویشن ته راغلی ته به دا ټارګیټ کوې که چېرې دې ته راغلی ته به دا ټارګیټ کوې. دا چې صحیح ده ښه. د هغه څخه وروسته زموږ سره دا دی
دا زموږ سره د ناسداک 5 منټ چارټ اوپن دی. په دې کې داسې کیس شوی دی چې مارکیټ په یو کنسولیډیشن حالات کې قرار لري یا اکامبینیشن حالات کې دی قرار لري. صحیح ده چې د 8:30 بجو څخه وروسته نیوز موږ سره پر کوم ټایم باندې راځي؟ پر 8:30 بجې باندې راځي. د 8 بجو څخه وروسته مارکیټ داسې شوی دی چې شاید زه فکر کوم په دې ورځ باندې موږ سره نیوز نه و چې نیوز یې بیا تر ډېره وخته پورې دغه 8:30 د 5 نه واخله تر 7 بجو پورې ته به داسې کوې او بخښه دا خبره ما ته مخکې باید کړې وای خو درته ومې کړل بیا هم دلته لازماً پکار چې درته کړې وای د 7 بجو نه واخله تر د 5 بجو نه واخله تر 7 بجو پورې ته به دغه رینج څه شی کوې؟ مارک کوې بیا په سټنډرډ ډیویشن کې های او لو که چېرته د باډي څخه تر باډي پورې کوې که چېرته د ویک څخه تر ویک پورې کوې هغه تا پورې اړه لري. صحیح کله چې تا دا مارک کړي د هغه څخه وروسته بیا هم ورته ګورې کله چې مارکیټ اول سټنډرډ ډیویشن ته راغلی ته به ټارګټ کوې 2 سټنډرډ ډیویشن کله چې مارکیټ 2 سټنډرډ ډیویشن ته راغلی ته به ټارګټ کوې 3 سټنډرډ ډیویشن. صحیح ده جی مارکیټ راغلی سپیسیفیکلی دغه فیډ ایریا ته کله چې مارکیټ دې فیډ ایریا ته راغلی د هغه څخه وروسته د دې 1 سټنډرډ ډیویشن او 2 سټنډرډ ډیویشن په منځ کې دا 50% زون چې دی دې ته ټیپ شوی دی او دا زموږ سره دی فیډ ایریا. کله چې مارکیټ دې فیډ ایریا ته ټیپ وکړي د هغه څخه وروسته مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی. ښه ما دا خبره کول چې کله چې مارکیټ زموږ سره په کنسولیډیشن حالات کې قرار ولري د هغه څخه وروسته مارکیټ څه کوي؟ منیپولیشن د چیش ته کوي یو فیډ ایریا ته چې فیډ ایریا ته وکړي ته د دې فیډ ایریا څخه ورسره انټري شه چې کله ته ورسره انټري شولې دا به ستا ټارګټ لکه دا به ستا ټارګټ. صحیح دا خبرې چې زه درته کوم دا بالکل اسانه دی فقط ته چیش وکړه کار پر وکړه پریکټیس پر وکړه. ګوره د 8 بجو څخه وروسته مارکیټ چیش کړی دی یو سایډ ته حرکت کړی دی. ښه سیم همداسې SPX 500 چارټ دی زموږ سره 5 منټ ټایم فریم دی. په دې کیس کې داسې شوي دي چې مارکیټ زموږ سره په یو کنسولیډیشن حالات کې قرار درلود دی په یو کنسولیډیشن حالات کې زموږ سره قرار درلود د هغه څخه وروسته مارکیټ زموږ سره وکړي منیپولیشن. په تاسو کې ځینې داسې ټریډران وو چې هغوی د سیل لپاره انټریانې کړې وې دا زموږ سره د CPI د نیوز ورځ وه CPI د څه شي ورځ وه د چهارشنبې ورځ وه انشاءالله څو ورځې مخکې موږ سره د CPI ورځ وه د CPI نیوز وه مارکیټ د فیډ ایریا ته ټریپ وکړي په 5 منټ ټایم فریم کې په تاسو کې ځینې داسې ملګرو به شاید داسې کړي چې پر دې علاقه باندې دوی د سیل انټریانې اوپن کړي دي ځکه دوی داسې فکر کوي چې مارکیټ دې سایډ ته حرکت وکړي نور مارکیټ راځي لاندې خو مارکیټ د فیډ ایریا ته ټریپ وکړي زموږ سره ټارګټ وه اپوزیټ سایډ لیکویډیټي د بای سایډ ته کله چې مارکیټ دې سایډ ته ټریپ وکړي د فیډ ایریا ته تاسې هم پر دې اډر بلاک مې ورسره انټر شه پر دې اډر بلاک چې ورسره انټر شولې 1 سټنډرډ ډیویشن دې ټریپ وکړي تر 2 3 4 وی نیوز وو نو لازمان خبر ده چې دغه ناحیه ټچ کړي نو دا خبرې بالکل اسانه خبرې دي په دې کې د پریشانۍ کوم سوال نشته پکې بیا هم که چېرته ته کوم مشکل کوم ستونزه ته بالکل کولی شې او پوښتنه دې واضح کړې او د هغې سره سره دا ماډل د ځان سره یوز کړه که چیرې دې کار پر کولی شو د ځان لپاره ټریډ کوه خپل ځان لپاره ټریډ باندې اخله او پیسې په ګټه صحیح حتما کار کوي صرف په کار ده چې ته کار پر وکړې پریکټیس پر وکړې که چېرته پریکټیس پر ونه کړې نو لازما خبره ده چې تا ته به کومه فایده میلاو نه شي پکښې انشاءالله زه ډېر ډاډمن یم چې ته ته به خامخا د دې چپټر ګټه حتما پیدا کېږي خو په کار دا دی چې ته کار پر وکړې دا چې ته کار نه پر کوې نو هغه بیا ستا مشکل دی خپل مشکلات یې په خپل حل کوه صحیح په خپله کوشش کوه په خپل هڅه کوه ستا سره د مرسته کولو لپاره هېڅوک هم نه راځي صحیح ده چې نو باقي انشاءالله بیا به په نیکسټ کلاس کې سره میلاویږو او که چیرې دې ویډیو خوښه سوې وي د هغه سره تا ته کومه ګټه پکښې میلاو سوې وي چینل در سره سبسکرایب کړه او دا ویډیو دی زه ځکه دا خبرې نن درته کوم ځکه ما تر اوسه په ویډیو کې هم دا نه درته ویلي چې چینل ما سره سبسکرایب کړه یعنې نه کې هغه ستا خپله
خوښه ده. بیا هم که چیرې دې ګټه ځینې ترلاسه کړې او ګټه درته رسیږي چینل سبسکرایب کړه او که چیرې نه درته رسیږي مه کوه. که چیرې درته رسیږي سبسکرایب کړه او تر خپلو ملګرو پورې هم ورسوه چې تر څو هغوی هم ګټه ځینې ترلاسه کړي ځکه هغوی ته هم په فری کې میلاو شي په فری کې استفاده ځینې وکړي صحیح ځکه چې ورور په پیسو سره یو څیز زده کوي او بل چا ته مفت میلاویږي نو کوم یو بهتره سو هغه مفت والا ورته بهتره سو او هغه هم په ښه کوالټي کې خو که چیرې دا خبره ده که چیرې تا ته ګټه کوي البته په ګټې باندې پوه سوی وکړه که چیرې نه یې پوه سوي بیا مه کوه صحیح باقي الله حافظ انشاءالله په راتلونکي کلاسونو کې بیا سره میلاویږو until next time wish you good luck